په هرات ولایت کې ځینې میرمنې وایي چې سوله د ټولو افغانانو میرمنو هیله ده، خو د سولې په پروسه کې د ښځو رول باید له پامه ونه غورځول سي. دغه میرمنې په تیرو 18 کلونو کې د افغان میرمنو پرمختګ اړین ګڼي او ټینګار کوي چې دا لاسته راوړنې باید د هېواد د سولې په پروسه کې خوندي سي. په ورته وخت کې د افغان میرمنو شبکې غړي ورته نظر لري او زیاتوي چې باید تضمین شتون ولري چې د سولې په پروسه کې د ښځو حقونه خوندي پاتې کیږي. نور حال د غلام فاروق رسولي په راپور کې. هرات ولایت کې یو شمېر میرمنې سوله د ټولو افغان میرمنو هیله بولي، خو وايي باید د سولې په پروسه کې د میرمنو ونډه له پامه ونه غورځول سي. دا میرمنې په تیرو 18 کلونو کې د افغان میرمنو پرمختګ د پام وړ بولي او د سولې په پروسه کې د دې لاسته راوړنو پر ساتلو ټینګار کوي. خواستم از دولت ما و حسام اراکین دولتی می باشه تا حداقل گوشه از اینکه اونا نتونن تحصیل ما را از ما بگیرن و یا هم فعالیت هایی که در جامعه مدنی داریم، فعالیت هایی که در بیرون از خانه داریم اونا را از ما سلب کنن و یا هم اینکه حق وظیفه کار کردن از ما بگیرن. هراس بیشتر ما از همین. نگرانی ما از اینکه طالبان مثلا بیان به افغانستان برای که توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان که به امضا رسیده، به اینکه مثلا شاید حق آزادی خانم از اونا گرفته بشه، شاید دختران نتونن بر تحصیل خوب برن ادامه بدن و بیشتر از خواهران ما نتونن به مکتب برن. نگرانی ما فقط از اینه. د میرمنې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون د افغانستان او د افغان میرمنو لپاره ګټور نه بولي او وايي په دې هوکړلیک کې افغان حکومت او میرمنې له پامه غورځول شوی دی. توافقنامه رو که دیدیم مفاد توافقنامه به نفع افغانستان نیست تا اینجا و در کنار او طالبان از یک موضع برتر صحبت میکنن و آمرانه صحبت میکنن، خودخور خیلی مشروع میدانن و دولت افغانستان نامشروع، با اینکه مشکلات در سیاسی ما وجود داره اونا ما منکر نمیشیم، ولی به هر حال نسبت به طالب خیلی مشروعیت بیشتری داره. متاسفانه با این توافقنامه‌ای که صورت گرفته ما شاهد از هستیم که نقش بانوان کمرنگ‌تره و این نگرانی‌ها را در پی داشته و دختران جوان نگران از این هستند که جلوی تحصیل از اونا، جلوی پیشرفت از اونا، جلوی فعالیت‌های مدنی از اونا گرفته بشه. په همدې حال کې د افغان میرمنو د شبکې غړي هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د سولې په پروسه کې باید د میرمنو د حقوقو ساتل کېدو په تړاو ضمانت شتون ولري. نگرانی عمده زنان اینه که آیا تضمینی وجود خواهد داشت برای اینکه حقوق بشری یا حقوق اساسی و آزادی‌های مدنی زنان در گفتگوهای بین الافغانی تضمین خواهد شد یا اینکه چی تضمین جهانی یا ای که بگیم رسمی یا سیاسی در افغانستان به خاطر حمایت از حضور زنان در گفتگوهای صلح و تضمین حقوق زنان برای حفظ دستاوردهای 18 ساله نو در بعد از توافقات صلح وجود خواهد داشت یا خیر. دا میرمنې په داسې حال کې دا خبرې کوي چې د روان کال د فبروري په 29مه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو او تمه ده دا تړون په هېواد کې د تلپاتې سولې لامل وګرځي.